ولسمشر غني د سولې لپاره خپله نوې طرحه وړاندې کړه ده چې اشرف غني څنګه په راتلونکو شپږو میاشتو کې انتخابات کول غواړي. په دې ویډیو کې وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو اشرف غني او طالبانو ته د موقت حکومت یوه طرحه ورکړه، اوس ولسمشر غني هم د داسې یو پلان او طرحې د اعلان تیاری نیولی دی چې د هغه په طریقه به د افغانستان روانه ستونزه حل کیږي. بهرنیو رسنیو د افغان حکومت د معتبرو سرچینو له قوله ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په ترکیه کې د جوړېدونکې غونډې لپاره د خاص تیاری پیل کړي دي او د دې غونډې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې د حکومت له لوري به نورو لوریو ته هم وړاندې شي. د دې طرحې په اساس افغان حکومت غواړي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې سرتاسري ټاکنې ترسره کړي او په ټاکنو کې پر لوري ټول برخې واخلي. په دې ډول افغان حکومت د امریکا د هغه طرحې خلاف چې د یو موقت حکومت چې مشر به یې غني نه کوي داسې یوه طرحه وړاندې کړه چې غني به هیڅکله له قدرت څخه نه لرې کیږي او ټاکنې به کوي. اشرف غني نه غواړي په هیڅ صورت باندې د امریکا هغه طرحه ومني چې په کومه کې به د غني بدون له قدرت څخه ټاکنې کیږي. خو تر اوسه پورې په دې هکله ټولې خبرې د اټکل په دایره کې دي چې نور طرفونه به دا طرحه مني او که نه. د چارو شنونکي د ټاکنو په هکله وایي چې دا یو ښه انتخاب دی، خو ستونزه دلته ده چې ولسمشر اشرف غني په ټاکنو کې هیڅ ډول شفافه تاریخچه نه لري. د غني تیر ځل ټاکنې په داسې ډول وکړي چې ټول جهان اوس د ناکامو او ریشخندو ټاکنو په مهال د افغانستان نوم ورکوي. خو د غني د مفسدو ټاکنو ستونزه یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د طالبانو لوري ته هم ستونزه موجوده ده. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د ټاکنو منل نه دی اعلان کړي، خو په فرعي ډول یې څو ځله د ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.